تازه خبر. د افغانستان اسلامي امارت د اکمل امیري جسد د هغه کورنۍ ته د ځینو شرایطو پر اساس سپارلی دی. ملا یعقوب مجاهد د اکمل امیري د جنازې د لمونځ مخه نیولې ده. اکمل امیري یوازې د 3 نفرو لخوا ښخ سوی. دا چې اسلامي امارت د اکمل امیري کورنۍ ته کوم شرطونه ایښي، ملا یعقوب د اکمل امیري په اړه څه ویلي او هغه ولې یوازې د 3 نفرو لخوا ښخ سو، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د اکمل امیري د جنازې د مزاحمت ادعا او غبرګونونه له کاپیسا ولایت څخه راپورونه څرګندوي چې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د تیرې اونۍ جګړه کې د دوی د وژل سوي یو مخالف قمندان اکمل امیري جسد د دوشنبې په ورځ خاورو ته سپارل سوی. دا نوموړي یو شمېر خپلوانو ادعا کړې چې طالبانو د هغه جسد په ډیر ځنډ، هغه هم په دې شرط دوی ته سپارلی و چې په جنازه کې به یې ګڼه ګوڼه نه وي. په ځینو راپورونو کې خو ان د نوموړي د جنازې د لمانځه د ممانعت ادعا هم سوې. د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه څه نه دي ویلي. خپرو سوو ادعاو ته په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو منتقدینو توند غبرګونونه ښودلي او طالبان یې د بشري او اسلامي اصولو په نقص تورن کړي. اکمل امیري د افغانستان د جمهوري نظام د کمانډو ځواکونو له مشهورو سرتیرو څخه و چې د نظام له سقوط وروسته د خپلواکۍ جبهې په نوم د طالبانو خلاف په یوه جنګي ډله کې ځان شامل او په شمالي ولایتونو کې د اسلامي امارت پر ضد فعالیت درلود. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت 13 اونۍ ویلي و چې پروان ولایت کې د بغاوتګرو د یو قمندان په شمول 8 تنه وژل سوي وو. د 314 مرکزي قلي اردو د 221 شهید افتاب فرقې مجاهدینو د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ اړونده سیمه کې د بغاوتګرو پر پټنځای عملیات ترسره کړي وو چې په پایله کې د بغاوتګرو د یو قمندان اکمل امیري په شمول 8 تنه وژلي وو. د ازادۍ جبهې بیا ویلي وو چې هغه او ملګري یې د سختې جګړې پر مهال وژل سوي. اکمل امیري له دې امله چې د جمهوري نظام پر مهال یې د اسلامي امارت خلاف مشهورو عملیاتو کې ګډون کړی و او د دوی پر ضد یې د ویناو ویډیوګانې موجودې دي. وژل کېدل یې ډېر رسنیز سوي او زیاتو خلکو پرې خوښي څرګنده کړې ده. د اسلامي امارت پلویانو ویلي چې هغه او وسلوالو ملګرو یې خپله د جګړې لاره غوره کړې وه. د اسلامي امارت پر ضد د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم جنګېدونکې ډلې ادعا کړې وه چې طالبانو یې په جنوبي سالنګ کې د وروستۍ جګړې پر مهال د وژل سوو جنګیالیو جسدونه نه دي ورسپارلي. دغې جبهې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې له وروستیو وژل سوو کسانو څخه یوازې د یوه تن جسد د هغه کورنۍ ته سپارل سوی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.